یو ورځ ما یو ځای کې ویډیو کړې وه بیا چې مې وکته دوه کسان وو پکې ما یوازې کړې وه چا راله انورخیال خو پېژنې که نه هغه دوه دا د مشر ورور دی که کشر دی دا زما همزولی دی خو دې مانه قد کې لږ کم دی هغې باندې خلکو کمنټسونه کړي داسې ده چې هغې باندې یو ملګري کمنټس کړي وي زه مې پلار ته وایم چې ما چې تا سترګو ډاکټر ته وښایم نه و چې ته ټیک ټاک یو کس پې کمنټس کړی او چې ما ته خلکو وایي چې چرس مسته بیا به تار څه دوه ښکاري خو یقین وکړه که ما ته دا پته و چې دا به داسې تیاري کړي زه خپله هم حیران یم زه یاره شپه ګورم او ما نه ملګري پوښتنه کوي دا څه لوبه ده نه ته چې هغه ورځ د دغه نه رالې بیا پېښور نه واپس نو بې څه وي درته ما خو هغې ته ویلي وو چې نو بس ما ته وویل وي درمان سر ته وي دوا کوه نو د خو نن سبا مسله دا هم ده که نه چې زیاتره یې ماسخوتن نه پرېږدي خو که دی ورته بیا ووایي چې زه درمان څه یم نو بیا زه سناسله مطلب ګزاره کوي ډېره ګزاره کېږي یوازې درمان لکه ستا سره خو خبرې هم کېږي خو نور زموږ داسې ملګري دي چې ټول پېژني که نه زموږ شاعران ملګري داسې چې موبایلو کې خو ټول راځي نو زه چې اکثر چې ته ټیک ټاک کوم هغه ویډیو څنګه اړوم نو لور مې وایي هغه درمان کاکا دی پکې درمان کاکا ښه عاجز څه دې نوي لیکلي دي یو کلام خو ووایه سر کې که نه مړه بیا نور ګپ لګوو ښه دغه شعرونه وایم درمان صاحب چې پیون پیون لنډې اوږدې سورې سورې جامې دا رنګ ډېر ښه لګي په زړه باندې که نه پیون پیون لنډې اوږدې سورې سورې جامې مونږ ته مور ټول عمر اغوستې دي پردی جامې او ځکه خو خدای نه راکوي د خوشحالۍ جامې مونږ ځان له هر رنګ ګنډو د بنیتۍ جامې ځکه خو خدای نه راکوي د خوشحالۍ جامې مونږ ځان له هر ورځ ګنډو د بنیتۍ جامې او شکر دی خدایه چې جوګه دې کړم د هر محفل شکر دی خدایه چې دې راکړې د سیالۍ جامې شکر دی خدایه چې جوګه دې کړم د هر محفل شکر دی خدایه چې دې راکړې د سیالۍ جامې څوک غصو ته یې تیار نه دي یریږي پکې څومره بدنامې کړه دې خلکو د یارۍ جامې بلکل یار حقیقت دی څوک غصو ته یې تیار نه دي یریږي پکې څومره بدنامې کړه دې خلکو د یارۍ جامې چې د غریب سپینې جامې برداشت کولی نه شي خدای دې په غاړه زړې مه کړه د خانۍ جامې او د چا چې وسوي نو عجز سره ملګري دې شي راځئ چې وویشو په خلکو د یخنۍ جامې ډېر ښه دی یار ډېره مننه درمان صاحب عجزه او تا خو دوکان هم رابدل که جوړ که نه او د نوې ځای ته لوکیشن دی جدا که بل که او بس اوس ډېر پډاګه شو دغه پېښور نه که څوک راځي نو دغه یوبیل بینک ته مخامخ عمر فارمیسي ده او هغې سره خوا کې لاره کو شوې ده او نږدې دوکان دی د هغې شاته عمر فارمیسۍ نه شاته دی او د ګاډي د درولو ځای هم دی پارکینګ دغه مسله به هم نه سره همدغه شان دی جي بلکل ښه دا بل څوک دی ده ما یې کو بیا ته د کور نه رګ نه نه بل څوک دی ښه اچونی خبره راته وکړه که نه څنګه وه هغه چې زه په کومه شپه باندې ناوخته لاړ شو نو ما ته بس ما نه بیل شه چې زما خبره نه مني وایي ما نه بیل شه چې ته لکه مور مې راته وایي او نو په دویمه درېیمه شپه خو یو پروګرام داسې چې مونږ شپې د کابل د تخبیه نه چې مونږ رالو شپې 12 بجې وي او نو هغه مخکې شپو کې غالبا چې دوکان مې یا چولو یا نو خو لکه چې کور ته رالم نو ما چې دا څنګه چلې برنډه سپینه وه چونه یې اچولې هغې کې چونه اچولې وه که نه نو موږ درې وروڼه وي داسې په یو ځای کمرې دی او مور کمره مخامخ ته موږ درې وروڼو ته مخامخ ته که نه نو هغه چونه چې ما وکته نو ما یې دا ولې نو هرور مې راته ویې کشر وي دا مې راته مور وایي چونه اچولې تا ته یې ځای بیل کړی دی چې ته جدا شوې نو چې ما برنډې ته وکتل نو ورته شپږمه حصه یې راته بیله کړې وه لکه درې کمرې نو ما ورته یې مور راشه چې نه بس ته خو ما بیل کړې ما چې بیل کړې خو یم خو دا چونه خو وته خو ما ته لږ اچولې ده ما زما دومره ځای خو نه کېږي زما خو ډېر ځای کېږي نو بیا په ټوکو ټقالو کې هغه چونې لم لتې متې ورکړی مورانه که نه هغه ورځ ممتاز لالا یو ویډیو ورکړې وه د چنچڼو دوه چنچڼې وي که نه یو چنچڼ وي یو چنچڼه وي انا چنچڼه په هغې چنچڼ باندې سمه
د پاسه سوريږي کنه ورته بیا لکه غصه پې کوي کنه نو تاسو له ورته بل لیکلي دی دا شاعر دی مشاعرې راته نو وخت کور تر دی په دې کله باندې دغه وی ظفرخان ظفر وی کنه وی بیګا د شپې کور ته نا وخت رالم هایکو دا وی هایکوګان ډېر ښکلي دي او کله وی بیګا د شپې کور ته نا وخت رالم ښځه مې ویل چې زنګوله جوټې مه ورکوه ماشوم خدا دې باره ما سره دی دا حالي ښه تاسو مشاعرو پسې خوندونه ته اخلي خو نور مسلې داسې بیا څه انتخاب ووایه راته که نه عاجزه انتخاب به د چا و یاره د چا شعرونه زما خو ډېر په دې ذهن کې ګرځي راګرځي رحمت الله درد صاحب شعر خو راته نه دي یاد سوی ته راته وایې بیا ماته یادېږي ماته خو نه یادونه چې ماته یاد وي خو ما ګران بابا وایي زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي او هغه دهقان یم که د لوږې مرمه په یو حالت کې مې هم شر نه لګي د وی موی نه خورې شعر دې وران که لاس میله وکړه شعر دې دغه که زما په یو حال کې هم شر نه لګي دا ته هم دوی خوره نو ته یې نه خورې خورم خو یاره څوک اوس دوایي هم دغه نه کوي هغه دهقان یم که د لوږې مرمه خو بې د ګلو مې بل کار نه لګي ښه دغه خو بیا د بل شعر مې سره ده که نه نور څنګه دی دا زموږ کلي یو کس و هغه ته مې د صابر صاحب دا شعرونه څومره ښه دي چې ښه لګي خواږه لګي ستا کاته په زړه لګي ته او په رښتیا مینه دا دروغ مې نه لګي نه ماته څه وایي ستا شانتې و که نه وایي دې کې دا بل شعر څومره ښکلی چې ما ډوبېدو ته د رنګونو په دریاب پرېږده ځان له غزل پوره کړه وه زما د زړه په کور دې ور نه لګي چې ستا د دنګې ځوانۍ سر نه لګي او هغه دهقان یم که د لوږې مرمه بغیر د ګلو مې بل کر نه لګي او که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم نو ما په یو حالت کې شر نه لګي او ستا د وادې د ونې سوري ته ناست غرمه د هجر د خونور نه لګي ډېر ښه یا دا د ګران بابا چې تا پسې مې شو د سترګو تور اوبه خدای دې که ظالمه د زړه زور اوبه او ستا په اننګو خورې ورې خولې څرنګه یو ځای شو دلته اور اوبه او ستا کوڅه کې مړ شو ګران د تندې نه هر یو ښکلي ورکړې کور په کور اوبه ډېر ښکلي شعرونه دي د ګران په ځمکه باندې هم ولاړ یو شعر ووایه د ګران بابا چې زما مینه ستا په کار نه راځي ما له جانانه بله لار نه راځي او د لیونو هوښیاري هم ومنې په دشتو ګرځي خو په ښار نه راځي او ګران د زړګي زخم په څو ګنډي چې په لاس د زلفو تار نه راځي دې کې یو شعر دام دی که نه وایي چې بل کار نه راځي که څه داسې د فن د هر هنر مو زده نه کړلو د دغې ګټې کاروبار نه راځي دغه شعرونه ډېر زیات ښه د ګران بابا او راهي صاحب وایي که نه چې د لاس ګړی خرڅوم حبیب الله راهي زموږ د کلي دی او بله به کو تیار کړی مې دی چې د لاس ګړی خرڅوم د خپو څپلی خرڅوم ځان له قلم اخلمه د خولې نوړی خرڅوم ستا خنداګانو له به خپل سلګی خرڅوم ته لوبټه سنبال که زه مې شړی خرڅوم زه دې د ولږې مړ شم چې ستا والی خرڅوم د یو کلام بل انتخاب ووایه بس چې دار چا که خپل وایي خپل ووایه دغه شعرونه درمان صاحب چې د پښتنې مینې اظهار ته مې زړه چرته کېږي تمه مې خوښه ده تلوار ته مې زړه چرته کېږي او هغه په کاڼو د ولاړه ما په کاڼو ولي ما سره ګل دی خو ګزار ته مې زړه چرته کېږي او بچیه تا چې رانه څه غوښتې دي یاد دي راته خو مزدوري نشته بازار ته مې زړه چرته کېږي ډېره مننه درمان صاحب ډېره مننه عاجزه ستاسو هم مننه نګانو زه بس بند که